نن سبا هر پښتون د منظور پښتین له نوم او دریځ سره آشنا دي. په هر کلی او کور کې منظور پښتین د میړانې او انقلاب سمبول ګرځېدلی. ښایي ډیری منظور پښتین په پوره توګه ونه پیژني او د منظور پښتین د نوم په اورېدو یې په ذهن کې د یو پښتون انقلابي رهبر انځور جوړ شي او بس. په ننني مطلب کې به د ښاغلي پښتین په ژوندانه خبرې کوو. منظور احمد پښتین په 1992 کال کې د سویلي وزیرستان په یو وړوکي کلي کې مولا خان سرای کې زیږېدلی دی. پلار یې عبدالودود محسود د کلي په ښوونځي کې ښوونکی و. نو ځکه منظور احمد خپل زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې. پښتین د 2013 زیږدیز کال د جنورۍ تر آخره یو ګمنام ځوان و او هیڅ چا نه پیژانده، مګر کله چې د فبروري په لومړۍ ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د رویې پر ضد احتجاجي پرلط ووهلو نو د هر پښتون په زړه کې ځای وموند او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتنو وپیژانده. د ښاغلي پښتین د ناڅاپي شهرت د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په رسنیو ځینې بندیزونه ولګوي تر څو د پښتنو پاڅون ته خلک متوجه نه کړي. ښاغلی پښتین لاتنکی ځوان و چې په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سره د کورنۍ د خپلې سیمې نه کډوال شو. د کډوالۍ ژوند یې په ډیره اسماعیل خان کې تیر کړو. منظور احمد پښتین 4 ورونه او 3 خویندې لري چې پښتین یې د ټولو مشر دی. ښاغلی پښتین د کډوالۍ د ژوند په هکله وایي د وطن پرېښودل ورته ډیر سخت و. پلار یې د کډوالۍ نه مخکې غوښتل چې په کور کې شته کتابونه خوندي کړي او د راستنېدو نه پس یې ولولي، خو له بده مرغه کله چې بیرته خپل کلي ته ستانه شول نه د کور ودانۍ پاتې وه او نه کتابونه. اتل پښتین وایي پلار مې د کور په ورانېدو دومره غمجن نه و مګر په کتابونو پسې یې وژړل. ښاغلی پښتین د عدم تشدد اتل پاچا خان، د روښانیانو د تحریک مشر بایزید روښان چې په پیر روښان هم شهرت لري او د پښتنو د غني تاریخ د ادب ننګیال خوشحال خان خټک خپل لارښود مني. د پوهنتون په دوره کې منظور احمد پښتین د ټرایبل سټوډنټس اورګنایزیشن مشر هم پاتې شوی او د نړۍ د ډیرو انقلابونو او انقلابیانو په اړه ډیر لوست کړی. منظور پښتین تر ټولو سخت او ناهیلونکي هغه وختونه یادوي چې د اسلام آباد په پرلط کې حکومتي ملکانو د حکومت سره دا ومنله چې د دوی غوښتنې پوره شوي دي او نور به احتجاج ختموي. د ده په وینا خلک یې ډاډ او حوصلې ته رابلل او تل په خپلو ویناوو کې به یې دا ټکی ویلو چې که حکومت ستاسو هر څه یوسي مګر ستاسو زغم او حوصله نشي وړلی او ستاسو حوصله ستاسو لوی قوت دی. که څه هم منظور پښتین په مادیاتو غني نه دی مګر هغه په خپل تش جیب په خپلو پښو د پښتنو کلو او بانډو ته ځي او خپل پیغام پښتنو ته رسوي. ښاغلي پښتین خپل لومړی تنظیم د محسود تحفظ تحریک په نوم په 2013 زیږدیز کال کې جوړ کړ او کله چې د کورنۍ او قبیلې ملاتړ ولید نو د تحریک نوم یې پښتون تحفظ تحریک ته بدل کړ. د اسلام آباد په پرلط کې منظور پښتین په خپل وینا کې دا ویلي و چې دوی د پاکستان قانون ښه مطالعه کړی او وروسته یې غوښتنې وړاندې کړي او داسې نه ده چې دوی په پټو سترګو راغلي او غوښتنې یې د قانون خلاف وي. د ماینونو صفا کولو یې هله پام په پوره توګه ورواړوه. کله چې خبر شو چې د ښوونځي یو ښوونکی د ماین د چاودېدو له کبله خپله دواړه پښې له لاسه ورکړي نو دا یې یوه اړینه موضوع وبلله او د اسلام آباد پرلط په ترڅ کې د ماینونو صفا کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د پښتون د ویښتابه رهبر او د یو ستر تاریخي پښتنیز انقلاب بنسټګر دی. د ده سره خولۍ چې اوس یې هر څوک د منظوري خولۍ په نامه پیژني د یو انقلابي سمبول په توګه نن سبا په پښتنو کې ځای موندلی دی. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.